بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کې الله فرمایي چې دا سړی برباد شو تباہ شو زمونږ د الله تبعین چې هغه سړی بربادي او تباکی سړی او په څه باندې بچ شي غیر پر قرآن او سنت او سو علاجونه خو دلی دي د ټولو نه بهترین علاج هغه د محمد رسول الله وجود. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله به وځي کې موجود دي په دې خلکو باندې زمونږ د الله عذاب ناراضي اکراما له علیه الصلاه والسلام وجدار چې د محمد صلی الله علیه وسلم رب العالمین لړې عزتمن دی دا به بل خبره چې موږ لا بل کوم دغه خبره معلومیږي صحیح حدیثي موږ دغه مقابله شروع کو دی بل چا خبر راولو د لاندې کو است او غرزو بزما کې دي چې موږ ایمان سم مسلې زوفي خو موږ الله محمد صلی الله علیه وسلم ډیر اوچت سره دویمه وجدا شیخ الاسلام ابن قیم لیکي بالمحبه مع النبي صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی د محمد رسول الله سره مینه ولري به دې سړي باندې بس موږ الله عذاب نه راشي د الله رسول سره مینه او مینه دل نشي ویل چې لکه یو ځکه چې د دګ مک باندې کزما سره ډیره مینه د درې نتونه ماتونه وي او زمين اخلاص شو مینه د معنا سلیریش ګنټي د محمد صلی الله علیه وسلم د سنت لاندې ژوند تیرول چې کوم یو سړی د محمد رسول الله سنت په عمل کې راولي کوم یو سړی چې د محمد صلی الله علیه وسلم کتاب قرآن عمل کې راولي کوم یو سړی چې د محمد صلی الله علیه وسلم د دین سره خواخوږي چې اسلام دی بس دغه سړی د محمد رسول الله سره مینه لري د مینه د اسانه شي نه دی محبت چې سړی د اصل په خپل باندې د دعوه کې دي چې زما د رسول الله سره مینه ده او دغه تجارت او دغه ناس او دغه نظریه دغه د طبيعت د شی برابر شوی دی چې د محمد رسول الله سنت سره دښمنی د قران سره دښمنی اگر که کاری نه کوي په عمل کې کوي د دروغجن دی په دې شی باندې بس موږ د الله عذاب راځي بربادي کې بدا چې ارشه د ګرش مینه دې وجه نه دي چې په انسان کې شهامت شجاعت کمال علم ورکړه دا ټول زموږ محمد صلی الله علیه وسلم کې الله راجمع کړی دي. دریم شکل انسان در رب العالمین نه بخنه غواړي الله وی ویلون دي انسان له به بربادي نه. امام قرطبی لیکي وی شکل یو سړی فاسق فاجر ولی نه خوش زمونږ الله نه بخنه غواړي الله دومره مشفق او من الناک ذات دی خپل د غضب ته اړي په بل خو باندې بوزي څلورم وجدا چې کله په انسان کې صحیح ایمان راشي وې ایمان پیژندل پکار دی. اسی دې درس مخ کې یو ملګری د شپه برګه ته پوښتنه کوي پلاني کشر لګ دیغه وې د دې سړي سره بزما خوراک څنګه یې څنګه دغه د معاملات دا رقم تری نو د خپل ایمان لازم توجه شم چې هغه دې سړي له وګوره څومره قوي ایمان لري چې دا یو سړی دی او ډیر مالدار دی دا سره صرف د پاتې کېدل او د خپل ایمان باندې ریږي یو غریب او فقیر سړی دی لیکن د ایمان غم سره دی د رب العالمین په ولایت او دوستانه کې واقع دی د ایمان ساتل پکار دی. که یو سړی دا خبره کوي چې لکه زه خوراک او څښاک کوم حلال او حرام فرق دی نه کوم صرف چې زماره خېټه لراځي زماره بنگلو بلډینګ په جوړ شو زه مؤمن یم تعجب د شي ایمان څنګه الله نه مني د الله لپاره ورانه د الله لپاره بغض د چې کله انسان څنګه پیدا کی حدیث کې راځي رسول الله ملګرو ته پوښتنه کوي یا رسول الله افضل عمل کوم عمل دی د رب العالمین د لپاره ورانه او د رب العالمین د لپاره جوړه خدا په هغه وخت کې کېږي چې کله په انسان کې ایمان یې هغه د درک کولې شي چې ایمان اول وینا او که شرط یې هغه ناقص او نیمګړی دا بر دې خبرو لحاظ نه ساتي اشه خوراک او څښاک دغه مکه چې څنګه شو څنګه بنشي بنظم چې کله بسړی کې د رب العالمین د انعامات او شکرې الله چې کوم نعمت درکړي دی په اقصا کې مصرف او څنګه الله په خوشاليږي په دې شپه د الله ثنا وکړه د نعمت نسبت رب العالمین له وکړه دغه په خدمت کې ځان سړی کا دغه عبادت وکړه دغه د مخالفت نه ځان وسات الله به تعالی عذاب نه بچي ویل نه بچي. او شپږم شکل انسان تزرع عاجزي کوي د محمد رسول الله عاجزي ګوره په خوراک کې په ناست کې وختو یو کتاب خرچيږي د رسول الله سورت او سیرت شمایل ترمذی هغه ترجمه کړی دی چې زمونږ نبی دا نفس څنګه کوله هغه د خوراک څنګه هغه د مون څنګه دا قتل څنګه کوله دا د کور ژوند څنګه د ملګرو سره څنګه د رب العالمین سره څنګه کچا د رسول الله سره مینه ای په کار دا چې دا کوم عمل کړی دی په هغه کیفیت باندې د حرکت وروکي معاویه په نوبه باندې صحابي دی وی هغه بر خپل تڼي ازار صدر چي د پوښو کې دا ولې د قشه رسول الله او رسول الله مینه مو سره ده کلاو کړی. انس ابن مالک هغه بر کدو سره ډیره مینه وا چې ته پوښو کې دا ولې د رسول الله سره ډیره مینه وا. عبد الله ابن عمر دمر مینه محبت سره ساتو. عبد الله ابن مسعود چې په کوم کیفیت باندې رسول الله ناس اقشه مکینه سو څنګه چې هغه مونږ کړو په هغه کیفیت مونږ کوو څنګه به خندا کړو و دوه تبسم د رسول الله چې کړي و دوی به کول دی ویل شي محبت
منګه ول دغه صفات پیژنو چې موږ د نبی صفات کومه ولې کول خو ډېر لري خبره ده الا ماشاءالله دا ډېر کم انسانانی چې محمد رسول الله سره مینه یو دغه د مینه به دي چې کوم حرکت هغه کړي هغه عمل کراوالم وم چې کله انسان امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي څه مطلب یو سړی خلک الله او رسول الله دعوتي د کفر او شرک او بدعت نه منع کوي بده شي سړی باندې رب العالمین عذاب نه راځي او کچرته یو سړی کفر او شرک له دعوت ورکي او د الله او د الله رسول نه خلک منع کوي ته پوښه بده شي د باندې بسم الله عذاب راولي د برباديږي اتم دا منه چې کله انسان ځان نیک ملګری پیدا کی بدی سړي بسم الله عذاب نه راشي بد ملګری د وجنه سړی برباديږي عذاب پیراځي خاص کله عذاب د ایمان ته الله اخلي لکه سورې نمل کې الله خبره کړې ده نه هم زمونږ د الله نه دعا غوښتله او لسم د قران او سنت په مجالسو کې نه صلا په دې لس کارونه باندې بسړې د الله د عذاب نه بچ شي نو ځکه ویل نه الله تباد شي ارض دروغ جنا زد دروغ وای سم کار ورته ویل دي اثیم ګننګار